بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. نننی درس چې دوستانو زموږ او ستاسې د دري ژبې زده کړې باره کې دی. نو راځئ چې دري ژبې زده کړې باره کې کومې جملې ما تاسو ته جوړې کړي چې هغه یوه درته ووایم، هم په دري ژبه او هم په پښتو ژبه باندې. یوه یادونه باید وکړم چې په دې چینل کې دوستانو مونږ ډېرې نورې ویډیوګانې هم تاسو ته اپلوډ کړي دي، نو هیله درنه کوم چې هم در سره وګورئ. او هغه دوستان چې غواړي اردو ژبه زده کړه په پښتو ژبه باندې، نو په پښتو ژبه باندې مونږ د اردو ژبې ډېرې ویډیوګانې په دې چینل کې اپلوډ کړي دي، نو هغه هم در سره وګورئ. نو راځئ چې خپل درس شروع کړو. سلام هموطنان عزیز، امیدوار هستم جور و صحتمند باشین. امروز درس ما شما است آموزش زبان پشتو. دوستای عزیز، اگر شما میخواهید زبان پشتو را یاد بگیرین، لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنین و ویدیو لایک و شیر را فراموش نکنین. دوستای عزیز، یک یادآوری میکنیم در این چینل ما بسیار زیاد ویدیو اپلود کردیم آموزش زبان پشتو. شما میتوانستین که این ویدیو را ببینین و یک چیزی را یاد کنین. بیاین که درس خود را شروع کنیم. دوستانو، دلته ما تاسو ته ځینې جملې جوړې کړي دي چې هم مې درته په پښتو ژبه او هم په دري ژبه درته لیکلي. لومړی درته په دري ژبه لولم، ورپسې درته په پښتو ژبه لولم. لومړی جمله: کجا بودی؟ بسیار وقت شده که ندیدم تو را. کجا بودی؟ بسیار وقت شده که ندیدم تو را. چیرته وی؟ ډیر وخت وشو چې نه مې یې لیدلی. چیرته وی؟ ډیر وخت وشو چې نه مې یې لیدلی. کجا بودی؟ چیرته وی؟ بسیار وقت شده، ډیر وخت وشو که ندیدم تو را، چې نه مې یې لیدلی. دوهمه جمله: جلال آباد رفته بودم، اوجا یک کمی کار داشتم. جلال آباد رفته بودم، اوجا یک کمی کار داشتم. جلال آباد ته تللی وم، هلته مې لږ کار و. جلال آباد ته تللی وم، هلته مې لږ کار و. جلال آباد رفته بودم، جلال آباد ته تللی وم، اوجا یک کمی کار داشتم، هلته مې لږ کار و. دریمه جمله: تو هم بسیار وقت شده که گم هستی. تو هم بسیار وقت شده که گم هستی. ته هم ډیر وخت وشو چې ورک یې. ته هم ډیر وخت وشو چې ورک یې. ته هم بسیار وقت شده، ډیر وخت وشو که گم هستی، چې ورک یې. څلورمه جمله: یک مصروفیت بود، از او خاطر نتوانستم که بیایم. یک مصروفیت بود، از او خاطر نتوانستم که بیایم. لږ مصروفیت و، په هغه خاطر مې نشو کولی چې راشم. لږ مصروفیت و، په هغه خاطر مې نشو کولی چې راشم. یک مصروفیت بود، لږ مصروفیت و، از او خاطر نتوانستم، په هغه خاطر مې نشو کولی که بیایم چې راشم. دوستانو، نننی درس مونږ په همدې ځای پای ته رسیږي.
که تاسې زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو هیله درنه کومه چې د نورو ویډیوګانو کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل آنلاین لرن در سره سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیو در سره لایک او شیر کړئ تر څو نورو دوستانو ته هم ورسیږي. تر بلې ویډیو د الله په امان.